الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا عزتمند مشرانو الحمد لله منگو تاسو مسلمانان یو او الله پاک مونږ او تاسو باندې احکامات فرض کړي دي. په دغه احکاماتو کې اولې مونځ دی. دا مونځ دا په هر عاقل بالغ مسلمان دا کو نارینه او کو زنانه په د باندې مونځ فرض دی. دا چې کله بلوغت ته ورسي د دې سره به مکمل حساب کیږي. کله چې بلوغت ته ورسي د یو ورځ په د پسې حسابولی شي. د ده په ورځ کې 5 مونځونه به په ده پسې لیکلی شي. کو د ادا کړه په ادا کې لیکلی شي او کوی قضا کړه په قضا کې به لیکلی شي. کوی ادا کړه د ده ثواب او اجر به ورکوي او کوی قضا کړه د ده سزا به ورکوي. دی به د هغه لپاره جهنم ته ځي. د دې هغه سزا به څه کي. نو عزتمندو مشرانو دغه مونځ یو بنیادي رکن دی د اسلام په ارکانو او په احکاماتو کې. موږ او تاسو له پکار دي چې موږ خپل مونځونه دا په پابندۍ سره کوو او بیا یې په مسجد او په جومات کې کوو. ځکه چې الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ورکعوا مع الراکعین، چې تاسو رکوع کوئ سره د رکوع کوونکي. نو بیا علما فرمایي چې د دې نه مراد دی امام. چې کله امام رکوع کوي نو ته هم ورسره رکوع وکړه. که د خیال شي موږ او تاسو چې کله مسجد جومات ته راشو نو ما ورته کوشش کوو چې زه د ملا سره په رکوع کې یوځای شم. نو چې ملا رکوع ته څنګه ښکته کېږي کوشش کوم د رکوع کې یوځای شو. نو دغه شان الله فرمایي تاسو رکوع کوئ سره د رکوع کوونکي. امام صاحب چې څنګه رکوع کوي داسې ورسره تاسو هم رکوع وکئ. نو عزیزانو خبره دا ده چې دا مونځ په موږ او تاسو باندې فرض دی. بار بار الله پاک فرمایي اقیموا الصلاة مونځ قایم کئ. او ما چې کوم آیت مبارک لوستو دی کې هم الله پاک فرمایي چې تاسو مونځ دا قایم کئ. مونځ دا پابندۍ سره کوئ تر کوم وخته پورې چې کله دا نمر دا کوږ شي لدلوک الشمس الی غسق الليل تر د شپې پورې وقرآن الفجر او قرآن تلاوت کوئ د سحر په مانځه کې. او د سحر په مانځه کې چې کوم تلاوت کېږي وایي دې ته فرشتې حاضرېږي. ان قرآن الفجر کان مشهودا وایي بېشکه د سحر د مونځ ته فرشتې حاضرېږي. نو په دې آیت کې د 5 مونځونو اغا حکم اغا تصدیق شوه دی. اقیمی صلاة لدلوک الشمس مونځ قایم کوي چې کله نمر کوږ شي لا غسق الليل تر د شپې پورې. نو چې کله نمر کوږ شي دا د زوال وخي نو ماسپښین ظهر وخت دا ظهر وخت شروع شي. د ماسپښین مونځ پکې راغلی تر د شپې پورې الی الليل. نو د مازدیګر مونځ شو د ماښام او د ماسخوتن 4 دا شول. وقرآن الفجر او د سهار په منځ کې وایي تاسو د قرآن تلاوت کوئ. ټیک شوله. نو د سهار دا مونځ دی 5 مونځ شو. نو 5 مونځونه د دې نه ثابت شوي دي. نو لحاظه اوس دې ته وګورئ دا مونځ د الله د طرفه مونږ تاسو ته یو ګفت دی یو تحفه ده. کله چې مې سم د معراج په شپه لاړې نو دا یې ورته یو ګفت او تحفه ورتلله. نو مونږ تاسو ته دا یو ګفت او تحفه راکړله. او بیا درته د مازې او د خوند یو خبره وکړم که چېرې ما ورته یو خپل ملګری او دوست یو ګفت راک ما ورته د هغې څومره خیال ساتو. ما ورته یو ګلاب راکړي یا یو پلشټکي ګلدان راکړي یا ما ورته بل یو څه شی راکړي. نو ما ورته په شوکیس کې مخامخ ایښودی او بار بار ورځو کپړه پرې راکاږو. ولې دی ما له ګپ کې راکړی دی. که زما ملګری خو خبر شو چې لکه دې باندې دوړې لګېدلي دا به خفه شي چې دی له ما ګفت ورکړو دا یې خیال نه ساتي. دغه شان عزتمندو دا مونځ دا یو ګفت او تحفه ده مونږ او تاسو ته. نو مونږ او تاسو هم پکار دي چې د دې مونځ خیال وساتو. او بله د مزې او د خوند خبره دا ده چې دا یو طرف ته ګفت دی او بل طرف ته پې الله پاک اجر او ثواب هم راکوي. ځکه حدیث شریف کې راځي چې کوم بنده 5 وخته د مونځ پابندي کوي نو الله پاک فرمایي چې د دې نه به زه 5 قسمه عذابونه یو قسم له دا تنګدستانې دا لرې کړمه. ټیک شوله. دله به زه اعزاز کوم هغه کمې اولې دا چې د رزق تنګي به د ده نه لرې شي.
په رزق پسې خلک منډه وایي سهار وځي او ماښام راځي دې ته به رزق په اسانۍ باندې میلاویږي په معمولي مشقت سره په معمولي تکلیف سره به دې ته ښه رزق میلاویږي او بل به ډېر ستړي کړي هغه ته به د دې نه لږه میلاویږي ده به لږه ستړي کړي دې ته به ښه میلاویږي دویم دا ده چې د قبر عذاب باندې د قبر عذاب ډېر سخت دی عزتمندو ماران دي لړمانان دي الله دې ته موږ او تاسو وساتي چې انکر منکر دې له راشي دغه نکر منکر دغه څومره غټه تکلیف دی نو دا به نه او درېیم دا چې عملنامه به په ښه لاس ورکړلی شي چې چاته عملنامه په ښه لاس دا به کامیاب خلک وي دا به خوشحالېږي د خپل خاندان باندې ګرځي زه کامیاب شوم ای خلکو زه کامیاب شوم او څلورمه دا ده چې په پولیسرات د ویلې د پړق په شانتې واړئ دا ډېر لوی سفر دی 1500 سال سفر دی عزتمندو څه د ګپ خبره نه ده نو په دې به د ویلې د پړق په شان واړئ او پنځم او اخره انعام به یې دا وي چې بې حسابه بې کتابه به جنت ته داخل کړي دا دومره لوی انعام دی چې که چېرته الله پاک د چا سره په حساب شو دا تباه شو چا سره په حساب شو د دې یو سترګې د دې چې کوم حساب کتاب د موږ به الله له څه ورکو موږ دا سترګه د ورځې څومره استعمالو په بازارونو کې په ګاړو کې په موبایل کې څومره موږ دا سترګه غلطه استعمالو نو که د دې حساب راسې شروع کړي موږ به رب له څه جواب ورکوو نو بې حسابه بې کتابه به جنت ته داخلوي دا د څه په وجه څوک د پنځو لمونځونو پابندي کوي نو باید موږ او تاسو له پکار دي کوم چې د کور مشران دي چې خپله باندې جومات ته ځي په خپلو کشرانو باندې غږ کوي او دا پې یو حق هم دی د دې کشرانو چې دا مشران د کشرانو ته وایي انشاءالله په دې باندې به موږ بیا یو ویډیو جوړو چې د کشرانو څنګه حق دی نو موږ په خپله هم لمونځ پابندي کوو خپل اولاد ته هم د دې تلقین کوو الله دې موږ او تاسو له په دې خبر د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین